یاره پیرک خانه ډېر بخیله خلک شته په دنیا. ولې عثمان خان؟ زموږ په کلي کې یو سړی د زړه نه جوړه و، نو په 15 لک روپۍ د زړه اپریشن ور وکړ. اپریشن کامیابه شو؟ و روغ رمی سو، کور ته یې راوستی، پر بستره پروت و، ګرځېدی. چې په کومه ورځ په خبر سو چې پر ما 15 لک روپۍ تللي دي، انډر پورته کړ. ای پیرکه ته دا پرېږده، ته ولې پریشانه یې؟ ته دا پرېږده، ما ته کیسه وکړه، ولې پریشانه یې؟ یاره عثمانه پریشانه په دې یم، کور ته مې وویل چې یو واده غواړم یا کوزده راته وکړي. کور ته بیا څه ویل؟ پلار دا یوه خبره کوله. کومه خبره؟ ویل سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې. غرونه په بلا لړئ، دا خبره وکړه. سګرېټ هم نشته، دا پیرک څه سو؟ او پیرکه دلته راسه. هلالا څه وه؟ ورسه وه دا 100 روپۍ واخه، دا 20 روپۍ به سګرېټ راوړې، کیپسن 10 روپۍ ته واخه، زغر دې راوړه. هلالا اما خپلې دې شپې واسې او 20 روپۍ دغه د دوکان بند. غرونه په بلا لړئ، دا ټیک ده، صحیح ده. سبا نه بل سبا به راشي انشاءالله. ښه لالا، که زه په سکول کې پاس وم یا ای پی اس وم، که پاس وم ته به څونه خوشحاله شې؟ اوس پیرکه زویه د خوشحالۍ به لیونی سم. څه وه؟ و ته ماش پاسه. زه محنت کوم. ټیک ده، صحیح ده. یاره دا پیرک پاسه وایي، نوکري مې ور پیدا کړې وای، ورور دغه یې ګرځي. ودر دی پاسې بیا وروم علیکم. لالا سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه شوې؟ پاس وه که پیل شوې؟ یاره لالا والله که مې در باندې پیرزو شته دې لیونی شي. غرونه په بلا لړئ، دا خبره وکړه. یو شعر دی عثمانه، ارشاد پیرک خانه وایي راسه په تندي مې ګوتې ونیسه، واه راسه په تندي مې ګوتې ونیسه، یاره په کوزدې پسې مې تبه ده. پیرک خانه دا یو پۍ ښځې ډېرې په بلا لړلي. ولې عثمان خانه؟ په یو کور کې بره ختمه سوې وه، نو دا ښځه راولاړ شوله، زوی ته یې ګیلاس په لاس ورکړي، نو د فلانۍ خالا کره به ورسې دا بره به راوړي. دا هلک چې ورلیده، دا کور دروازه یې ور وټکوله، نو خالا ور راووتله، ویل چیشتې؟ ویل زما مور ویل زموږ کره بره ختمه سوې ده، دا یو ګیلاس بره به راکړي. نو هغه کور ته ولاړه، ګیلاس یې ور ډکوي، دا هلک ته یې ورکړي. ویل ستا مور نور څه ویل؟ ویل که دې سپی نه در کوله بیا به د شاربت خالا کره ورکړي. یاره پیرک خانه ډېر بخیله خلک شته په دنیا. ولې عثمان خان؟ زموږ په کلي کې یو سړی د زړه نه جوړه و، نو په 15 لک روپۍ د زړه اپریشن ور وکړ. اپریشن کامیابه شو؟ و روغ رمی سو، کور ته یې راوستی، پر بستره پروت و، ګرځېدی. چې په کومه ورځ په خبر سو چې پر ما 15 لک روپۍ تللي دي، انډر پورته کړ.